ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازغکي د علاج د یو نوي ویډیو سره تاسو په خدمت کې نن بیا حاضر یم. تاسو رسنګ چې ما په اولنی ویډیو کې وعده کړې و چې زه به د ازغکي باندې د کینسر، د تلیسیمیا او د تور زړی بیلې ویډیوګانې کوم، ځکه چې د هغې علاج اوږدم دی او د دې نورو نه د هغې استعمالم بدل دی. نن به مونږ په تلیسیمیا باندې خبرې کوو، خو ستاسو دپاره به زه یو ځل بیا د دې بوټي د ازغکي په مختلف ژبو کې د دې نومونه تاسو ته واخلم. څنګه چې تاسو ته معلومات دي چې دا به د دشتو په صحراګانو کې کیږي، خو اردو او هندي کې ورته دې ته دماسه وایي، عربی کې ورته شوکة البیضا وایي، پښتو کې ورته ازغکي وایي، پنجابی کې ورته دما وایي، سندھی کې ورته ډراما وایي، او انګریزي کې ورته فیګونیا وایي، او په فارسی کې ورته شترخار یا خاري شتري وایي، خو دلته ورته اون کټارم وایي. خو حکیمان دا خبره کوي چې تاسو دا خبره ذهن کې ونیسئ چې شترخار یا خاري شتري او اون کټاره هغه و چې هغه د دې په شان بوټی دی، خو هغه دا نه دی. ما خپله ذمهواري پوره کړه، هغه تاسو بیا په خپل وګورئ چې واقعي دا خبره داسې ده او که نه ده. د تلیسیمیا بیمار به د دې علاج څنګه کوي؟ د دې نه مخکې ما تاسو ته د کینسر وښودو، اوس به تلیسیمیا هم د کینسر یو علاج دغه د شکل دی، خو دا ماشومانو ته کیږي او هفته یا 10 ورځې بعد دې ته د ټول وجود وینه بدلیږي. نو مخکې به دا دعا وکړو چې الله رب العزت دې چې څومره د چا بچي بیماران دي او د دې کینسر او داسې موذي مرضونو کې مبتلا دي، الله رب العزت دې هغوی ته شفای کامله او عاجله ورکړي. دا بیماری چونکې ماشومانو ته وي، نو هغه څه به داسې وکړي چې دا پوره دماسه چې کومه ده د ازغکۍ دې کې دا نشته چې غنې ته بیلې که نه، دا ټول به راوالي په تړمو اوبو باندې به چې مالګه پکې لږه واچوې، دا به وینځي چې دې باندې کوم جراثیم بهر نه لګېدلي دا به ختم شي، صفا سوتره به یې کړي او بیا به یې وټکې او تریخ وي. نو که داسې ماشومان وي چې عمر کافي حد ته رسېدلی، نو هغه به سحر، غرمه، ماښام په مړه ګېډه یو کپ یا نیم کپ به هغوی ته ورکوئ. تریخ وي خو خپل کوشش کوئ. بعضې وخت کې د دې موسم تیر شي. لپاره یو ویډیو کوم چې د کینسر، د هیپاټایټس او د دې تلیسیمیا چونکې علاج اوږد دی، 6 میاشتې یا کال د دې علاج دی، نو د څه به داسې چرګوي چې بیا به کله دا څو پورې شین وي، نو هغه به شین استعمالوي، او چې کله پوه شي چې موسم د دې ځي، نو دا به بیا په ښه ډېر به راوشو کوي او کوشش به وکړي چې 6 میاشتو ته یا کال ته د دې علاج ورسېږي. دا به هوادار ځای کې لکه بنده کمره کې نه، هوادار ځای کې او سوري ته، نور ته نه، دا به وچ کړي، سوري ته به یې وچ کړي، نور ته به یې نه وچوي. د هغې نه پس به جي داسې چل وکړي چې دا به بیا راوالي، دا به میده کې پوډر به ترې جوړ کړي، او دغه د تلیسیمیا ماشومانو ته به یو کاشوغه په سیریلیکو کې چې هغه ډېر ماشوم وي، یا په نور غذا کې به ورته وړه کاشوغه اچوي، او دا به سحر، غرمه، ماښام دا به د هغې سره ورکوي. انشاءالله العزیز د الله نه پوره امید دی چې 1 میاشت 2 میاشتو کې به دا بیماری تلیسیمیا نه ختمه شي. خو که ختم هم شي، نو بیا به هم دا 6 میاشتې کورس به دا پوره کوئ، 6 میاشتې ته به رسئ. بعضې زنانه د هغوی چې داسې ماشومان پیدا کېږي یا مخکې پیدا شوي، یری چې هسې نه چې زما روان ماشوم هم د تلیسیمیا بیماري، نو هغه به دومره وکړي چې کوم وخت کې ماشوم په ګېډه وي او هغه حامله وي، نو همدا تلیسیمیا دغه د ازغکي پوډر به غټ کپسول، غټ مقدار کې کپسول، مختلف مقدارونو کې بازار کې ملاویږي، هغه تش کپسول به غټ ډکوي او روزانه به 1 دانه خوري. انشاءالله العزیز د دې راتلونکي ماشوم او دا پخپله به د دې امراضو نه به بالکل په امن کې وي. نو زما دا ویډیو په غور سره واورئ. که چاته دا بیماری، نو هغې ته دا وښایئ صدقه جاریه ده. زموږ دا ویډیو هم شیر کړئ. د بلې ویډیو پورې مالی اجازت راکړئ. د الله په امان.